ستړي مشئ. دې برخه کې به د انګریزي ژبې د ګرامر لوړه کچه، نوې کلمې او د دې ژبې ځینې طبیعي او عادي برخې زده کړئ. There will be lots of opportunities for you to join in. نن به تاسو دا زده کړئ چې څنګه په انګریزي کې یو چاته مشوره ورکړئ. د څلورو کسانو ته غوږ شئ چې مشورې ورکوي. تاسو څه فکر کوئ چې پر کومې موضوع مشوره ورکوي؟ If I were you, I'd do an online English course. Why don't you read books in English? How about practicing speaking to yourself in English? I think you should start a vocabulary list. آیا تاسو پوه شوئ چې پر کومې موضوع دوی مشورې ورکولې؟ راځئ چې ستونزې ته یې غوږ شو چې پرې پوه شو. I need to improve my English skills. What should I do? هو، دا ټولې مشورې یو چاته وي چې غواړي د انګریزي ژبې مهارتونه یې ښه شي یا پرمختګ وکړي. Now let's look at the different ways you can give advice. Can you remember the first one you heard? نو موږ دا ټکي واورېدل چې if I were you په دې معنا چې که زه د تا پر ځای وای یا که زه ته وای. دا هغه مشروط جوړښت دی چې مخکې مو زده کړی و. له دې عبارت وروسته بیا I would یا لنډه بڼه یې I'd راځي او بیا ورپسې فعل. د بیلګې په توګه I would go. Listen again. If I were you, I'd do an online English course. بل جوړښت چې مو واورېد دا و چې Why don't you یا په دې معنا چې ولې داسې نه کوې او دا هم د مشورې ورکولو یوه بله معموله لار ده چې ورپسې فعل اصلي حالت راځي لکه read. Let's listen to that again. Why don't you read books in English? دا په یاد ولرئ که څه هم دا د یوې پوښتنې بڼه لري خو پوښتنه نه ده او یوازې د وړاندیز یوه بڼه ده. بل جوړښت چې مو واورېد دا و How about. دا هم د پوښتنې بڼه لري خو په اصل کې پوښتنه نه ده. This time the phrase is followed by a verb in the ing form. For example, practicing. Listen again. How about practicing speaking to yourself in English? او په پای کې مو واورېدل چې I think you should. دا د مشورې ورکولو یوه ډیره عامه لاره ده. دا ځل له دې عبارت وروسته بیا فعل راځي. د بیلګې په توګه start. I think you should start a vocabulary list. Okay, so we have 4 ways to give advice. Let's practice them. First, listen to this person's problem. I have the flu. ښه، نو دا کس والګی لري. آیا تاسو کولی شئ خپل ملګري یا ملګرې ته دا مشوره ورکړئ چې استراحت او آرام وکړي او خپله مشوره په دې بڼه پیل کړئ. If I were you. Let's listen. Is it the same as what you said? If I were you, I'd rest in bed. عالی. اوس نو تاسو کولی شئ خپل ملګري یا ملګرې ته ووایئ چې د لیمو او شاتو ګرم شربت وچی او دا جوړښت وکاروئ. Why don't you? Let's listen. Is it the same as what you said? Why don't you drink some warm honey and lemon? ډېر ښه. اوس نو خپل ملګري یا ملګرې ته ووایئ چې درمل وخوري او دا جوړښت وکاروئ. How about? Let's listen. Is it the same as what you said? How about taking some medicine? ډېر ښه. اوس نو تاسو کولی شئ خپل ملګري یا ملګرې ته ووایئ چې ځان ګرم وساتي. دا بڼه او جوړښت وکاروئ. I think you should. Let's listen. Is it the same as what you said? I think you should keep warm. Well done. You now have 4 ways you can give someone advice in English. That's the end of this lesson. Bye.